قدرمان شمس الرحمن مستقبل سيد وصحيح سيد المرش أستاذ روحاني سيد لا سكرة بمينا يوستاز يمروان درنا زم دخداي فامان درنا زم دخداي فامان لا سكرة بمينا يوستاز درنا زم خداي فامان درنا زم خداي فامان أخزنكي كمين الويجي شد الصالة بيليم خداي استجيب الكندي مولوی صاحب امان اللہ ولد اعلان خان مولوی صاحب امیر محمد ولد حاجی جان محمد مولوی صاحب امیر محمد ولد گل آغا مولوی صاحب امین اللہ ولد حاجی محمد خان مولوی صاحب انعام اللہ ولد روزی خان مولوی صاحب اویس خان ولد عبدالرحمن مولوی صاحب احمد ولد حاجی مولا محمد مولوی صاحب وقت امین شاہ ولد کریم داد شاہ مولوی صاحب بشیر احمد ولد سروال خان مولوی صاحب بشیر احمد ولد محمد گل محمد دار مولوی صاحب بہاؤدین ولد محمد دار مولوی صاحب بہاؤدین ولد نعمت اللہ احمد مولوی صاحب بہادر خان ولد حاجی نور خان مولوی صاحب تاج محمد ولد نور محمد مولوی صاحب عالم ولد اسلام خان مولوی صاحب جان محمد ولد نور محمد مولوی صاحب جاوید ولد بہرام خان مولوی صاحب جلال الدین ولد کیفتان مولوی صاحب جمعہ خان ولد دین محمد مولوی صاحب جمعہ خان ولد عبدالصمد مولوی صاحب جمیل احمد ولد محمد مولوی صاحب حبیب الرحمن ولد سیف الرحمن مولوی صاحب حبیب الرحمن ولد شیخ الحدیث سعید الرحمن مولوی صاحب حبیب اللہ ولد امیر محمد مولوی صاحب حسین احمد ولد محمد مولوی صاحب ولی محمد مولوی صاحب حضرت گل ولد جنگل مولوی صاحب حفیظ اللہ ولد تلکل مولوی صاحب حجر ولد ترکستان مولوی صاحب حکمت اللہ ولد مولا امان اللہ مولوی صاحب حکیم اللہ ولد عالم خان مولوی صاحب حکیم اللہ ولد غلام دستگی مولوی صاحب حمید اللہ ولد حاجی خیال گل مولوی صاحب حمید اللہ ولد عیسیٰ خان Stop us,
لاس راکړه په وینا ای استاد یم روان در نظم د خدای پامان در نظم د خدای پامان فضلان ونه یو اعلان واوري خلیفہ صاحب ډېر ستړی دی 300 کسان دي کار یې داسې ستړی مه شو چې خلیفہ صاحب ډېر ستړی کېږي خالي لاس مه ورکوئ خالي د پسرو باندې لاسونه درګرځي دغسې تېرېږئ ستړي مه شئ پرېږدئ خالي په لاس سر ورته ټیټوئ دی په سر باندې لاس درګرځي مهرباني وکړئ خلیفہ صاحب ډېر ستړی دی مولوي صاحب حمید الله ولد محمد عمر مولوي صاحب حیات الله ولد استان اگزی مولوی صاحب حیدر شاہ ولد قادر خان مولوی صاحب خالد عثمان ولد محمد اقبال مولوی صاحب خالد قاد ولد عبدالحکیم مولوی صاحب خان محمد ولد شادی خان مولوی صاحب خان محمد ولد گلاب خان مولوی صاحب خان محمد ولد حاجی محمود مولوی صاحب خلیل اللہ ولد مولوی خیر اللہ مولوی صاحب خلیل اللہ ولد حاجی محمد شفیع مولوی صاحب دین ول ولد حاجی نظر مولوی صاحب ذاکر شاہ ولد محمد عیسیٰ مولوی صاحب ذبیح اللہ ولد محمد ولی مولوی صاحب رحمت اللہ ولد زینا گل مولوی صاحب رحمت اللہ ولد حاجی عبداللہ مولوی صاحب رحمت اللہ ولد عبدالرازق مولوی صاحب رحمت اللہ ولد واضح خان داتا پورا خافنشی تمرشد مستادی چی مهر نکڑی اسکلا راتا پل پل بیادی تمهر نکڑی اسکلا راتا پل پل بیادی دعاګانې درنه غواړو دعاګانې درنه غواړو ته زموږ زړو ته درمان در نظم د خدای پامان در نظم د خدای پامان مولوی صاحب رحمت اللہ ولد محمد جمیل مولوی صاحب رحمت اللہ ولد علی محمد مولوی صاحب رحمت شاہ ولد نعمت شاہ مولوی صاحب رحیم اللہ ولد ملا محمد شریف مولوی صاحب رحیم جان ولد حاجی حمید اللہ مولوی صاحب رسول خان ولد حاجی حسنو خان مولوی صاحب رسول ولد حاجی محمد مولوی صاحب رضا خان ولد علانو مولوی صاحب رضوان اللہ ولد احسان اللہ مولوی صاحب رفیع اللہ ولد حاجی فدار مولوی صاحب رفیع اللہ ولد سعید اللہ مولوی صاحب رفیع اللہ ولد حاجی محمد شریف مولوی صاحب رفیق اللہ ولد گلاب زمان مولوی صاحب روح اللہ ولد غلام صحیح مولوی صاحب روح اللہ ولد گولدی مولوی صاحب روز الدین ولد جلال خان مولوی صاحب ریحان اللہ ولد عزیز الرحمن څومره زور غواړي منصفه د زړه وینې خوري بېلتون دی څومره زور غواړي منصفه د زړه وینې خوري بېلتون دی ما ویل نه راځي غمونه بس همدا ډول ژوندون دی ما ویل نه راځي غمونه بس همدا ډول ژوندون دی نور به خوند د زړګي وینې چې جدا شوم له جانان در نظم د خدای پامان در نظم د خدای پامان لاس راکړه په مینا ای استاد یم روان در نظم د خدای پامان در نظم د خدای پامان عبداللہ مولوی صاحب زکریا ولد زکریا شاہ ولد یاسین شاہ مولوی صاحب زین الدین ولد زر خان مولوی صاحب زین اللہ ولد تابش خان مولوی صاحب سبیل اللہ ولد حاجی حبیب اللہ مولوی صاحب سردار علی ولد زیور علی خان مولوی صاحب سردار علی ولد حاجی میر افضل مولوی صاحب سعید الرحمن ولد علاقہ مولوی صاحب سعید نور ولد تازہ نور مولوی صاحب سلطان خان ولد سید محمد مولوی صاحب سلیمان ولد اسماعیل مولوی صاحب سمیع اللہ ولد مولوی پیر مولوی صاحب سمیع اللہ ولد صاحب خان مولوی صاحب سمیع اللہ ولد حاجی
مولوی صاحب سیف الله ولد حاجی احمد شاه مولوی صاحب سیف الله ولد مولوی جمعه خان مولوی صاحب سیف الله ولد عبدالله مولوی صاحب سیف الله ولد مولا محمد طاهر مولوی صاحب سیف الله ولد مولوی محمد انور مولوی صاحب سیف الله شاه ولد رضا الله شاه مولوی صاحب شایسته خان ولد حاجی جمال الدین مولوی صاحب شاکر الله ولد محمد خان مولوی صاحب شاکر عالم ولد وطن خان مولوی صاحب شاه ولد محمد منصور خان مولوی صاحب شاه ولی ولد محمد ظاهر مولوی صاحب شاه ولی الله ولد حاجی گلا خان مولوی صاحب شاه فیصل ولد شیخ نیک محمد مولوی صاحب شبیر احمد ولد مولوی احسان الله مولوی صاحب شریف الله ولد حاجی محمد افضل مولوی صاحب شفیع الرحمن ولد غنی الرحمن مولوی صاحب شفیع الله ولد عبدالله جان مولوی صاحب شفیع الله ولد ناصر خان مولوی صاحب شمس الرحمن ولد حاجی امان الله مولوی صاحب شمس الله ولد مولا شیر الله مولوی صاحب شمس الله ولد عبدالله مولوی صاحب شوکت خان ولد شیخ زمان مولوی صاحب شوکت خان ولد غلام فرید مولوی صاحب شیر آغا ولد حاجی امان الله مولوی صاحب شیر آغا ولد حاجی محمد اسلم مولوی صاحب شیر الله ولد مارجان مولوی صاحب حمید ولد ایک ولی خان مولوی صاحب شیر زمان ولد مولا محمد خان مولوی صاحب صابر الله ولد رسول منان خان مولوی صاحب صبغت الله ولد رحمت الله مولوی صاحب صدام ولد محمد امین مولوی صاحب صہیب مکی ولد قاضی فیض الرحمن مولوی صاحب ضیاء الرحمن ولد شیخ گل مولوی صاحب غلام محمد ولد حاجی جمعہ گل مولوی صاحب ظاہر شاہ ولد مولا فائقی مولوی صاحب ظہور اللہ ولد علم شاہ مولوی صاحب عاقب ولد محمد مولوی صاحب عبدالباری ولد حاجی معصوم مولوی صاحب عبدالحسین ولد مولوی عبدالقبور مولوی صاحب سید عبدالحکیم ولد سید محمد یونس مولوی صاحب عبدالنبی ولد حاجی محمد عمر مولوی صاحب عبدالرحمن ولد احمد جان مولوی صاحب عبدالرحمن ولد حاجی عمر شاہ مولوی صاحب عبدالرحمن ولد گل نواز
مولوی صاحب عبدالشکور ولد عبدالغفار مولوی صاحب عبدالشکور ولد عیسی خان مولوی صاحب عبدالشکور ولد واجد علی خان مولوی صاحب عبدالعزیز ولد حاجی محمد غوث مولوی صاحب عبدالغفار ولد حاجی عبدالله مولوی صاحب عبدالغفور ولد حاجی محمد ولی مولوی صاحب عبدالغنی ولد حاجی محمد صدیق مولوی صاحب عبدالکلام ولد نور عالم مولوی صاحب عبدالله ولد رحمت الله مولوی صاحب عبدالله ولد مولوی عبدالمنان مولوی صاحب عیسی خیر ولد غلام دستگیر مولوی صاحب عبدالله ولد نور محمد د اسلام سترګې ستا په لوري ګرانه فاضله محترمه د غفلت خوب نه راپیدار شه پام کوه ډېرې محترمه ستره واجبه شوله درغاړې ګرانه په اوږو دې دروند خدمت دی دا ګرانه په اوږو دې دروند خدمت دی دا خیال کوه اشنا زیرک به اوسې خدای درکړی تا ته امانت دی دا خدای درکړی تا ته امانت دی دا مولوی صاحب عبدالمنان ولد عبدالغنی مولوی صاحب عبدالناصر ولد راز محمد مولوی صاحب عبدالواحد ولد حاجی فایو خان مولوی صاحب عبدالوهاب ولد جبار مولوی صاحب عبدالهادی ولد حاجی عبدالودود مولوی صاحب عبدالهادی ولد مولانا محمد موسی مولوی صاحب عبیدالله ولد بلوچ خان مولوی صاحب عبیدالله ولد حاجی زما یوه خبره واوره علم به تل ساتي ګلابه دا مې په خبره واوره ګوره چې په سپکۍ یاد نه کړې دا د ذوالجلال عظیم صفت دی دا د ذوالجلال عظیم صفت دی دا تا ته مبارک سپینه پګړۍ شه ګوره ګران فاضله مسؤلیت دی دا ګوره ګران فاضله مسؤلیت دی دا خیال کوه اشنا زیرک به اوسې خدای درکړی تا ته امانت دی دا خدای درکړی تا ته امانت دی دا مولوی صاحب عصمت الله ولد حاجی غلام فاروق مولوی صاحب عطاء الرحمن ولد حبیب الرحمن مولوی صاحب عطاء الله ولد حاجی خالودی مولوی صاحب عطاء الله ولد حاجی رحمت الله مولوی صاحب عصمت الله ولد بیدار خان مولوی صاحب علاؤالدین ولد اخیر الزمان مولوی صاحب علی راد ولد حاجی غلام جان مولوی صاحب عنایت الله ولد حاجی سمیع الله مولوی صاحب عین الدین ولد حاجی کرم مولوی صاحب غلام الرحمن ولد اجل خان مولوی صاحب غلام الرحمن ولد مولوی جلال الدین مولوی صاحب غلام اللہ ولد سیدہ خان مولوی صاحب غلام اللہ ولد عبدالقادر مولوی صاحب غلام فاروق ولد حاجی محمد ایوب مولوی صاحب غلام فرید ولد غلام نصرگیر مولوی صاحب فتح محمد ولد نعمت اللہ مولوی صاحب فضل الرحمن ولد اکبر علی خان ګلونو فاضلانو مبارک ده رب رحمتونو میراث د پیغمبر سپین که دستار فضیلتونو دستار فضیلتونو دستار فضیلتونو ګلونو فاضلانو مبارک ده رب رحمتونو میراث د پیغمبر سپین که دستار د فضیلتونو دستار د فضیلتونو دستار د فضیلتونو مولوی صاحب فضل مولا ولد قاری کمیل مولوی صاحب فیض الباری ولد جان محمد مولوی صاحب فیض محمد ولد حاجی تاج محمد مولوی صاحب قدرت اللہ ولد حاجی رحمت اللہ مولوی صاحب قدرت اللہ ولد حاجی عبدالصمد مولوی صاحب قدرت اللہ ولد لاوم مولوی صاحب کریم اللہ ولد سید عالم مولوی صاحب کریم اللہ ولد عبدالخالق مولوی صاحب کریم اللہ ولد لال محمد مولوی صاحب کریم اللہ ولد دولت خان مولوی صاحب کریم اللہ ولد گل محمد مولوی صاحب گل اسلم ولد محمد اسلم مولوی صاحب گل رحمان ولد بادشاہ خان مولوی صاحب گل
मौलवी साहब गुलजान वलद दीवाना शाह मौलवी साहब गुलजार खान वलद खान गुल मौलवी साहब राज खान वलद बाजर लाजमी वलद गुलाबुद्दीन मौलवी साहब लाल मोहम्मद वलद जरमत खान मौलवी साहब लाल मोहम्मद वलद गुलाम मोहम्मद मौलवी साहब मुजीबुर रहमान वलद मोहम्मद यूसुफ मौलवी साहब मुजीबुर रहमान वलद हाजी नियामतुल्लाह मौलवी साहब मुहिबुल्लाह वलद मौलाना नूर मोहम्मद मौलवी साहब मोहम्मद इब्राहिम वलद सुबा खान मौलवी साहब मोहम्मद इब्राहिम वलद मुराद खान मौलवी साहब मोहम्मद इसहाक वलद गुलाम रवानी मौलवी साहब मोहम्मद इसहाक वलद असद खान मौलवी साहब मोहम्मद इस्माइल वलद मौला आदम खान मौलवी साहब मोहम्मद इस्माइल वलद हाजी शाह मोहम्मद मौलवी साहब मोहम्मद इस्माइल वलद मोहम्मद इब्राहिम मौलवी साहब मोहम्मद इलियास वलद मीर जमान मौलवी साहब मोहम्मद अमीर वलद मौलाना मोहम्मद आजिम मौलवी साहब मोहम्मद अमीर वलद अब्दुल हदी मौलवी साहब मोहम्मद अयूब वलद जुमा खान मौलवी साहब मोहम्मद इखलास वलद हाजी बास खान मौलवी साहब मोहम्मद हुसैन वलद नजर मोहम्मद मौलवी साहब मोहम्मद हनबल वलद गुल मोहम्मद मौलवी साहब मोहम्मद खालिद वलद हाजी वली खान मौलवी साहब मोहम्मद खान वलद हाजी गुलाम रसूल मौलवी साहब मोहम्मद खान वलद हाजी मिर्जा मोहम्मद मौलवी साहब मोहम्मद खान वलद वजीर खान मौलवी साहब मुजीबुर रहमान वलद हाजी अब्दुल खालिक मौलवी साहब खानजादा वलद सैफुर रहमान मौलवी साहब मोहम्मद खुबाब वलद अकबर जमान मौलवी साहब मोहम्मद वलद शमसुद्दीन मौलवी साहब मोहम्मद रसूल वलद गुल आलम मौलवी साहब मोहम्मद सलीम वलद हयात खान मौलवी साहब मोहम्मद सलीम वलद अब्दुल कदीम मेहरा
سليمان خان ولد اختر محمد مولوي صاحب محمد شاه خان ولد حاجی خیر الله مولوي صاحب محمد شعیب ولد مولوي فیض احمد مولوي صاحب محمد صدام ولد گل میدانی مولوي صاحب محمد صدام ولد یار محمد مولوي صاحب محمد طفیل ولد بادشاہ خان مولوي صاحب محمد عباس ولد باز محمد مولوي صاحب محمد عثمان ولد محمد خیر مولوي صاحب محمد عمر ولد عبد الغني مولوي صاحب محمد عيسى ولد محمد زمان مولوي صاحب محمد فضل ولد ملك عبد الرحمن مولوي صاحب محمد قاسم ولد خلود مولوي صاحب غلاب ولد محمود مولوي صاحب محمد گل ولد عبد الستار مولوي صاحب محمد معروف ولد مولوي عبد الله جان مولوي صاحب محمد قبول ولد وزير محمد مولوي صاحب محمد مين ولد حاجی محمد رضا فارغ شولی سنگرتا دنا غیرت گرتا دنا غیرت گرتا دنا غیرت گرتا توپا کو کتاب وڑا بیاو زڑی برتا بیاو زڑی برتا مولوي صاحب محمد نائب ولد خواجہ محمد شعیب مولوي صاحب محمد نصیر ولد غلام علی مولوي صاحب محمد نعیم ولد عبد المرجان مولوي صاحب محمد نعیم ولد لاہور جان مولوي صاحب محمد انور ولد عبد الغفور مولوي صاحب محمد نور ولد عبد المجید مولوي صاحب محمد نور ولد مولوي محمد قلم مولوي صاحب محمد انور ولد حاجی محمد یوسف مولوي صاحب محمد ولی ولد ملادوس محمد مولوي صاحب محمد حمایون ولد بخمل خان مولوي صاحب محمد یوسف ولد عزیز خان مولوي صاحب محمد یوسف ولد محمد شریف مولوي صاحب مطیع اللہ ولد مولوی نیک محمد مولوي صاحب معراج الدین ولد میر محمد مولوي صاحب مقصود احمد ولد عبدالباقی مولوي صاحب منصور احمد ولد کمال الدین مولوي صاحب منصور احمد ولد نور محمد مولوي صاحب مساوي ولد توفيق مولوي صاحب مؤمن الله ولد حميد الله مولوي صاحب مؤمن شاه ولد حجي جمعه الله مولوي صاحب ناصر احمد ولد منير خان مولوي صاحب نشار احمد ولد افريدي مولوي صاحب نجم الدين ولد جلال الدين مولوي صاحب نجيب الله ولد ازاد خان مولوي صاحب نصيب الله ولد مولوي اصفهان مولوي صاحب نظر محمد ولد سورت خان مولوي صاحب نظر محمد ولد محمد يوسف مولوي صاحب نزيف الله ولد حجي
عبد الحکیم مولوی صاحب نعمت الله ولد علی محمد مولوی صاحب نقیب الله ولد حاجی اسماعیل حافظ محمد زاهد ولد گلنواز حافظ محمد نبی ولد نور خان حافظ عبدالولی ولد محمد عاصی حافظ عبدالرحیم ولد مولوی عبدالغفور
حافظ اسد الله ولد مولوی محمد ابراهیم حافظ نور اسلام ولد شاکر حافظ نقیب الله ولد حاجی اختر خان حافظ حبیب الرحمن ولد فارغ خان حافظ سمیع الله ولد جمعہ خان حافظ احسان الله ولد قاری محمد رحیم حافظ رحیم الله ولد رحیم گل حافظ بیت الله ولد رحمان خان پامچی زغور خزانه بیا درنا خزان کړي پامچی زغور خزانه بیا درنا خزان کړي پامچی زغور خزانه بیا درنا خزان کړي نوې ستړي یتیم ارمانونه دي بیا حافظ زین الله ولد جمعہ گل حافظ محمد خالد ولد حاجی سلیمان حافظ محمد نعیم ولد ظفر حافظ فرید احمد ولد محمد سالم حافظ حفیظ الله ولد سلیمان حافظ حیات الله ولد اختر محمد حافظ عبدالمالک ولد عبدالصمد حافظ اکرام الله ولد خلیل احمد حافظ قدرت الله ولد سیف الله حافظ عصمت الله ولد لطف الله حافظ مجیب الله ولد محبوب خان حافظ ثناء الله ولد مولانا محمد اسماعیل حافظ عبدالرحیم ولد قاری محمد یونس ټول مسلمانانو ورو مخکې موږ دعاوې کړې هر وخت کې هر ختم ته دعاوې کوو او ختم بخاري شریف کې موږ دعاوې وکړې بیا هم ایوالې دغه ټولو راغلي مېلمنو ته که علما کرام دي که مشایخ کرام دي که حاجي صاحبان دي که عام مسلمانان وروڼه دي
د دغه ټولو په باب کې مختصره دعا کوو الله تعالی ته چې خدای دې متعالی ته ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځوي خدای پاک دې ټولو په شرطو حاجتونو پوره وګرځوي الله تعالی دې هر مصیبت نه حفاظت نصیب وګرځوي خدای دې دنیا او آخرت خوشحالي او کامیابی نصیب وګرځوي څومره خلکو چې دلته په دغه مدرسه کې تعاون وکړه الله یو په ولنده عوض په دنیا او په آخرت کې ورته نصیب وګرځوي الله خپلو کورونو کې علما پیدا کړي خادمان د دین پیدا کړي خدای دا سفر د خلکو بې خطره کې په خیر او عافیت خپلو کورونو ته ورسوي خدای د دنیا او د آخرت د خوشحالي او د عزت زندګي نصیب وګرځوي د کوم خیر دپاره چې نبي علیه السلام دعا وکړې الله موږ ټولو ته په یوه خیر کې نصیبه وکړي او د کوم شر نه چې پناه ورکړي دا موږ ټولو ته د هغه شر نه پناه نصیب وګرځوي دا زموږ فاضلان وروڼه خدای پاک خادمان د دین وګرځوي خدمتونه یې قبول وګرځوي په خدمتو کې ترقي ورته نصیب وګرځوي الله تعالی د دنیا او د آخرت عزت نه موږ ټولو ته نصیب کړي نور وخت کم دا دعا به مختصره کړو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زه د ټولو فاضلانو قریبانو ته مبارکي وایم ټولو ته دې الله مبارک وګرځوي او دا خبرې ته غوږ ونیسئ چې ما د طرف نه ټولو شاګردانو ته مې اجازه ده هلته د بیانور انتظار وکړئ بعضې غریبانان موټر ورته ولاړ دي ملګري قریبان یې ځي دوی اجازې غواړي زما د طرف نه ټولو طالبانو فاضلینو ته اجازه ده او راغلي مېلمنو ته زموږ د طرف نه ټولو ته اجازه ده که داسې وشي چې د چا اودسونه وي ځای په ځای د هغه لمانځونه وشي چې د چا اودسونه نه وي هغه دې ووځي د دستګاه نه څوک چې ځي په مخه یې کا خدای پاک دې د دنیا او د آخرت خوشحالي ورته نصیب کړي چې څوک دلته لمانځه په انتظار وي هغه دې پاتې شي موږ خو د هغه ته وکړو دا چې په بیانور ووځو خدای سفر بې خطره کړه موږ د طرف نه ټولو خلکو ته اجازه ده سلامونو ته اجازه ده قریبانو ته خپلوانو ته مشایخو ته علماو ته سلامونه ویې او دعاګانې راته غواړي د خلک دې خوا ته مه راځئ دلته فرشونه جوړېږي د جاینمازونو